نن سهار چې څنګه راپاڅېدم د ټولو اول مې ورته مونځ ادا کو د مانځه نه پس مې ورته ناشته وکړه او د ناشتې نه پس مې ځان د کار ځای ته راورساو. نن ټولې ټرالۍ کته ولاړې وې نو ماته یو دوه راواغېستې او لفټ باندې مې بره وخېجولې. بره کسانو کار کوو د هغوی هم په کار وو. بره چتونو کې کچره جمع شوې وه او ما ویل چې دا راکوزه کړي او چې دې سایډ ته یې وولو. دلته چې مې دې سایډ ته وکتل نو دا کسان راغلي وو په خپل خپل کار باندې لګیا وو. دغه یو ځوان پکې صفایي کوي لګیا دی. نو په دې کې بره لفټ لم ځوان رارسېدلی او ټرالۍ ورچوته کړه. نو په دې رسۍ کې مسله راغله د ټرالۍ سمه نه ځي داسې ګډ وډ ټوپونه وایي. په دې کې د دې ځوان سره لا غړي نور کسان هم راغلي وو هغه هم لګیا او کار یې کوو. نو ما هم ورته سلام وکړو. د سلام نه پس په کار کې لګیا شو. د دې نه پس بره کسانو ته ریت په کار و نو هغوی دغه یو ځوان راولېږه چې هغوی دپاره ریت په ټرالۍ کې اچوي او بیا یې بره خېجوي. نو په دې کې انجینر صاحب هم راغی. انجینر صاحب چې دا کچره بار په دې روډ کې اچوه چې ګاډی راځي او منډې د مخې وړي. که دنده ګروند کې اچوي نو دا ګروند بیا صفا کول غواړي او که په دې ګروند کې دا کچره کلکه شوه نو بیا خو 8 ورځې به کې دې کسانو اشته اړولي او 11 به پکې بیا نورې لګي. نو دا کچره بهر اچوه او دا دنده چې کومه پرته ده دا هم بهر واچوه. د دې نه پس د مانځه ټایم رارسېدلی نو نن د جمعې ورځ هم وه. نو ما ورته هم کپړې بدلې کړې او د جومات په لور روان شو. په لاره کې مې نظر په مختلف ونو مختلف ځناور او مختلف انسانانو ولګېده چې دلته پکې دا یو ځوان لګي او خپلو ساورولو یې واخر یې بل ګیا یې بله. نو زه هم دې طرف ته راواختم ځکه چې دلته د ونو ښکلی سوری او یخه یخه هوا چلېده. دلته په لاره کې د سپیرداران نغله کم چې ډېر زیات دنګ شي وو. دې ته مخامخ چې مې وکاته یو غریب انسان لګیا و او بوتل یې راټولولې کوم به چې خرڅوي بیا ځان ته به روزي اخلي. دلته پکې دا ځوان لګیا و او بوټي وښکل. زما خیال له چېرته ځانه باغ جوړوي. نو په دې کې چې جومات ته راورسېدم نو کسانو بار په روټ باندې درې اچول وې ځکه چې جومات کې دنده ډېره زیاته ګڼه وه. نو کله چې جومات نه راووتم کسان لګیا و بار په روټ کې مونځ کوو. ځینې خلکو پکې د کور نه هم جانمازونه راوړي وو ځکه که دوی ډېر لیټ شي بیا دلته مانځه ته ودرېدو دپاره ځای نه میلاویږي. دلته مې نظر د پښتنو په دې ګروپ باندې ولګېده کوم چې د خوراک په تکل کې د هوټل په طرف روان وو. دلته په دې روډ باندې مختلف ریړو والا ولاړو او دا چغې والی چې ما نه څه شی والی ما نه څه شی والی. په دې سخترینه ګرمۍ کې ولاړو د چا نه 10 روپۍ نه غوښتې لیکن خپل د 10 روپو کاروبار یې ضرور کوو. نو د روټۍ د خوړلو نه پس کله چې واپس را روانو نو ما کسانو ته وویل چې دې ریړو والا نه لږ ونې فروټ الو. نو هغو ته هم فروټ راواغېسته امرود یې راواغېسته. د دې نه پس چې کله د کار ځای ته راورسېدو نو دغه ډینر راغل وه. د دې نه پس په دې ګراونډ کې کچره پرته وه دغلته مخامخ دا م ورته صفا کو او دغه کم کوړګۍ چې ده دې خو زړور ټایم واغېست. دا ماتول او دا داسې په اسانه نه ماتېده. خښتې او بلاکونه ګډ وډ چا لګولي او داسې کلکې یې ګوري داسې چې نه ماتېده. د دې نه پس دې سایډ ته راغلو. دلته هم زړوره کچره پرته وه هغه م ورته صفا کړه. دې کچرې صفا کول نه پس دغه طرف ته شفټ شو. دغلته هم خطرناکه قسم کچره پرته وه هغه م ورته لرې کړه او بهر په دغه ګیټ م ورته وباسله بهر په روډ کې واچوله. دلته یو مصري لګیا او دغه خښتې لګولې. د دې نه هم زړوره کچره ارته وشوه هغه مې ورته لرې کړه. بیا په دغه سایډ کې کچره پرته وه هغه م ور لرې کړه. د دې نه پس چې مې مخامخ وکاته نو دغه ځوان باندې کرسۍ ماته شوه. خو ده هم قسم کړی چې دغه ځای نه به نه لر کېږم. نو د کرسۍ د ماتولو نه پس دی یو بلاک راواغېست دا خو نه ماتېږي او په هغې باندې ورته له پاسه کېناست په سټایل کې. د دې نه پس ګاډي والا دغه پیپونه راوړه دا مې ورته راکوز کړه. د پایپس چې کوم ځای کې پراته دي دغلته د باجرې ډکې بورۍ وې هغه مې دنده چت ته شفټ کړې او دغلته سایډ ته مې ور کېښو.